د ډېرو ولایتونو نه مختلف شاعران راځي. ډېر کېږي به د خیره سره دا د کونړ سیند کلنۍ مشاعره ده. هر کال د ثور په میاشت کې کېږي، خو ولې اوس دغه تحولات رال. مخکې به داسې و چې لکه نظام جوړ و په ثور کې به کېدله. د ثور د 1500 نه تر 16 پورې خو مطلب کېږي ویل ما ژوند په علم کې خواري کوو، مونږه محاصلې کوو او مونږه محاصلې کوو. نه کېږي ویل ما د کائنات النغمونه به انکار نه کوي، که امن غواړي په مرغیو به هم وار نه کوي. نقیب بومن یم او د ننګرهار نه راغلی یم. په دې مشاعره کې مې ګډون کړی دی او د نورو کلونو موږ په نورو کلونو کې هم په کونړ سیند مشاعره کې برخه اخیستله او خوشبختانه چې څه کال موږ ته دغه موقع په لاس باندې راغلله. چې مشاعره خو ډېره زیاته خوندوره وه، ځکه چې زغم و په خلکو کې. خلکو ازادانه شعرونه وویل، داسې مطلب د قید او شرط پرته خلکو هغه خپل کوم انتخابونه. سلامونه، احترامات مې ومنئ قدرمنو لیدونکو. په دې هیله یم چې ټول به راته روغ او جوړې وي، د صحت او عافیت جامې به په تن ولرئ. نن هم د کونړ ولایت اطلاعات و کلتور ریاست ته راغلی یم چې فلحال د کونړ سیند مشاعره جریان لري او دلته د کونړ سیند مشاعره هر کال کېږي. د مختلفو ولایتونو نه، د همدارنګه د کونړ د بېلابېلو ولسوالیو نه د شعر مینوال او ډېری شاعران دغه ریاست کې مشاعره ترسره کوي چې د کونړ سیند مشاعرې په نامه یادېږي. د ډېرو ولایتونو نه مختلف شاعران راځي، ډېر ښه لیکوالان راځي او دلته د خپل د ادب مینه ماتوي. نو نن هم موږ دغه مشاعرې ته راغلي یو. غواړم دغه مشاعره ټوله د اول سر نه تر اخر سره پورې خلکو سره خبرې اترې وکړم. هغه میلمانه چې د ننګرهار، لغمان، کابل د نورو ولایتونو نه راغلي هغوی سره خبرې وکړم. د کونړ نه چې کوم شاعران راغلي د هغوی سره خبرې وکړم. د شعر د مینوالو سره خبرې وکړم او همدارنګه لکه د پخوا په څېر اوس هم مشاعرو ته شاعران، مینوال، د شعر مینوال داسې ډېری خلک راځي یا نه راځي. نو له تاسې هیله لرم تر پایه ملتیا وکړئ، موږ هم مشاعرې ته داخل ورځو او په مشاعره کې د ډېری خلکو سره خبرې اترې لرو. قدرمنو دوستانو، دغلته چې تاسې ګورئ په دغه ځای کې د مشاعرې تالار دی چې ډېری خلک ورته راټول شوي دي او دغلته شاعران راغلي دي. تاسې د لاسپیکرو غږ هم اورئ. نو قدرمنو لیدونکو، تاسې مو تر پایه ملتیا وکړئ. موږ هم درته د مشاعرې نه شاعرانو، همدارنګه د لیکوالانو خبرې اترې در سره شریکوو، همدارنګه بعضې ترنمونه، شعرونه هم در سره شریکوو. نو هیله ده تاسو مو تر پایه ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشئ. اوس هم دغه د مشاعرې
انګړ ته را رسېدلی یم چې دلته ډېری خلک ناست دي. یو ځوان مې تر څنګ ولاړ دی. ورور جانه ستړي مه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، مینه، احترامات مې قبول کړي. ډېره زیاته مننه. که نوم محترم مو راته ووایي. ډېره مننه. نوم مې نصرت وفا دی، د کونړ اسداباد ښار سره تعلق لرم. وفا صاحب مشاعره څنګه ده؟ اول سر دی ځوانان ډېر راغلي یا کم راغلي، څنګه دي؟ دا چې مشاعره تر اوسه پورې نه ده شروع شوې، نو ګڼ شمېر ځوانان ناروان هم دي او ځینې ګڼ شاعران او مشران هم راغلي دي. انشاءالله په لږو شېبو کې به مشاعره شروع کېږي. تاسې خپله فکر کوم وخت راغلی وي تر څو میلمنو ته آمادګي ونیسئ او تیاری وکړئ، همداسې ده؟ همداسې ده. موږ چې یو قربانۍ استو نو میلمنو ته ولاړ یو، په خپله د دې مشاعرې هغه خدمتګاران یو. دا راته ویلی شي چې د نور ولایتونو نه میلمانه کوم ځایونو نه راځي؟ د ډیرو ولایتونو نه خلک راغلي دي، ځکه د ننګرهار نه استاد نقیب دلې راغلي، کلیوال صاحب دلې راغلي دي، همداسې د خوست نه هم ملګري راغلي دي. یعنې په دې د هر کال د کونړ سیند مشاعره د دودیزه مشاعره ده، نو هر کال ترسره کېږي. د مختلفو ولایتونو نه پکې خلک برخه اخلي. ډېر ښه. د تل په څېر سږکال مشاعره هم ستا په نظر هماغسې خوندوره ترسره کېږي یا نه؟ نو دا خو به وخت وګورو چې سره کم به ترسره شي، خو د اول سر نه ماحول چې دی انشاءالله نشئ کولی نو خوندور به وي، ځکه چې ډېر وخت بعد مشاعره ترسره شوله او انشاءالله تکړه شاعران راغلي دي، نو انشاءالله خوندوره به وي. ډېره مننه. دا راته ووایي چې تاسې خپله هم شاعري وایي که د شعر مینهوال یاست؟ زه خو خپله د شعر مینهوال هم یم او شاعر هم یم. نو راځو له تاسې نه به یو شعر واورو. یو دوه بیته به درته ووایم چې د مینې یو دوه درې خبرې وکړي، چې د مینې یو دوه درې خبرې وکړي، څوک به نه وي چې خوږې خبرې وکړي، چې نصرت وفا ژوندی وي خوږه یاره، څوک دې تا پسې ترخې خبرې وکړي. ډېره مننه. وفا صاحب ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. قدرمنو دوستانو، تاسو د وفا صاحب خبرې واورېدې. دوستانو دلته یو بل ورور مې تر څنګ ولاړ دی. ورور جانه ستړي مه شئ. مننه. تاسو ته په پیل کې هم سلامونه کوم، د ستاسې د یوټیوب چینل مینوالو ته ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول بارک روغ یاست. ډېره زیاته مننه. که دا راته ووایي چې نوم محترم مو څه دی؟ مننه. زما نوم عرفان الله کونړی، د ملي راډیو ټلویزیون یو تن همکار. کونړی صاحب، دا راته ووایي چې مشاعره څنګه ده؟ په پیل کې آمادګي نیول کېږي او تاسې هم میلمنو ته ښه راغلاست وایي. میلمانه راغلي یا نه دي راغلي؟ بالکل. د مشاعرې په اړه به دومره ویم، زیات وخت کېږي چې مشاعرې بیا په کونړ کې نه دي شوي، نو زیاتره خلک د شعر تږي دي، بیا په خاصه توګه شاعران ورونه نو ډېر لیواله دي دغې مشاعرې ته، او ګڼ شمېر میلمانه په لاره دي راځي او دغه مشاعره به په شعرونو خوندوره کوي. کونړی صاحب، تاسې خپل هم شاعر یې که یوازې مو شعر خوښېږي؟ بالکل. زه د شعر خوښوونکی یم، بیا زیاتره ملګري شاعران لرم، هغې سره په مجلسونو کې یم. مخکې ما یادونه وکړه چې زه یو رسنۍ سره کار کوم، نو بیا ډېر فرهنګي ملګرو سره کښېنم، پاڅېږم، شعر مې خوښېږي. وایم چې خپله مو شعر لیکلی دی؟ نه، تر اوسه پورې شعر مو نه دی لیکلی. د چیرې دیکلمه یا څه کوو، هغه د بیا بل شاعر ویلی خو دی شي. بالکل. راځه له تا نه به یو څه واورو. یو بیت به درته ووایم. یو ځای کې وایي چې موږ چې پیدا شو د اذان نه مخکې ډزې اورو، موږ چې پیدا شو د اذان نه مخکې ډزې اورو، موږ ته د ډار او د بلا خبرې څه کوي. او کونړی صاحب، که دا راته ووایي چې دغه مشاعره هر کال په کونړ کې ترسره کېږي، د تل په څېر ستاسې په نظر دا مشاعره به هماغسې خوندوره او پای ته ورسېږي؟ انشاءالله یو امنیت ماحول دی، په شاعرانو ټول دغه څوک چې راځي شایقین نو ډېر په ډاډه زړه باندې دلته راځي. اطلاعات و کلتور ریاست ودانۍ مخې ته دغه کومه مشاعره جوړېږي، ډېر په ډاډه زړه. انشاءالله زه یقینا دا باور لرم چې دغه مشاعره به خوندوره وي زما په نظر. کونړی صاحب، له تاسې یو جهان مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. له تاسې هم مننه. ژوندي اوسئ. خیر اوسئ. ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو، د کونړي صاحب خبرې هم تاسې واورېدې. موږ هم په مشاعره کې ګرځو، د نورو خلکو سره هم خبرې اترې کوو، د شاعرانو سره هم خبرې کوو، هغه چې د ایسته ولایتونو نه میلمانه راغلي له هغوی سره هم خبرې کوو. دغه مشاعره د اطلاعات و کلتور ریاست هر کال په لاره اچولې ده چې د ګڼ شمېر ولایتونو نه ورته مختلف شاعران، لیکوالان راځي. نو موږ هم هڅه کوو چې د ډېرو خلکو سره خبرې وکړو، له تاسو سره شریکه کړو. له تاسو هیله لرم تر پایه ملتیا وکړئ.
قدرمنو دوستانو دلته مې یو بل ورور تر څنګ ولاړ دی چې دا د لغمان ولایت نه راغلی دی. د لغمان نه کونړ ته د کونړ سیند مشاعرې ته راغلی دی. ورور جانه ستړی مه شي، د لغمان نه کونړ ته ستړی مه شي. ډېرې مننه. زه هم په خپل وار سره سلامونه تا ته او ستا ګران ملګري ته او همداشان مشاعرې ته راغلو مېلمنو ته کوم. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ اوسي. ډېره زیاته مننه. نوم محترم راته ووایه ورور. نوم وحدت الله انوري د لغمان ولایت څخه دې مشاعرې ته راغلی یم. انوري صاحب دا راته ووایي چې د لغمان نه به ډېره مینه د کونړ سیند مشاعرې ته راغلي وئ. تاسې به طبعا ډېر مشاعرو ته تللي وئ، د هغه فیل به هم درته داسې ښکاري چې د مشاعرې ټول درک به درته لګي چې دا مشاعره خوندوره ترسره کېږي. یعنې مشاعره درته څنګه ښکاري؟ بالکل همداسې ده وروره، ځکه چې دا مشاعره خو په کال کې یو ځل کېږي. نو دې مشاعرې ته د مختلفو ولایتونو ډېر مینوال راځي، شاعران راځي، همداسې د شعر د ادب مینوال راځي دلته. نو دا ډېره خوندوره مشاعره ده، ځکه خو موږ هم لغمان نه راغلي یو. او یوازې راغلی که نور کوم ملګري هم؟ نه، ملګري را سره شته، دوه درې ملګري نور هم دي. موږ راغلي یو په مینه چې د دې مشاعرې څخه خوند واخلو. او په لغمان کې مشاعرې څنګه دي په دې ورځو کې؟ مشاعرې ترسره کېږي؟ ها بالکل، موږ هم هلته کلنۍ مشاعرې لرو، ډېرې خوندورې. د دې ځای شاعران بیا هلته راځي، نو هغه زموږ مشاعرې ښایسته کېږي. موږ له هغې ځای نه دلته راځو، دې ځای نه هلته راځي، نو ډېر خوند کوي. ډېری وخت دا شاعران په دې اوس وختو کې که نه شکایتونه کوي چې د ادب مینوال کم شوي دي. تاسې په دغه اړه څه وایي؟ زه خو دا پیغام لرم چې دې ملګرو ته چې باید هغه شاعران چې مثال نوي شعر لیکنه کوي هغې ته تشویق ورکړي تر څو د هغې زړه مات نه شي، هغې د شعر او ادب مینوال زیات شي. او همداشان افغانستان کې خو ستاسو خپل حالات زموږ په دې شکل دي، باید کوشش وکړو چې د شعر له لارې موږ خدمت وکړو د هېواد ته. بلکل. تاسې خپله شاعرې وئ؟ هو تقریبا 3.5 کاله کېږي چې شعر لیکم. د شعر په برخه کې ترنم کوئ که یوازې همداسې ډیپلومات؟ شعر هم ترنم کولی شو، خو ترنم کې داسې خاص مهارت نه لرو، خو ډیپلوم یې کولی شو. طبعا اوس ترنم اورو. خیر چې تاسو غوښتنه راځه به یو څو بیته ترنم کوم، خو له هغې نه مخکې یو څو بیته درته وایم. ارشاد. وایي 40 کلنه جګړه پای مومي، روښانه فکر هر زلمی مومي. 40 کلنه جګړه پای مومي، روښانه فکر هر زلمی مومي. سوله ټوپونه وهي دلته راځي، ځکه د زړه په کور کې ځای مومي. او د دې وطن خزان تپی راغلی، نور شنه باغونه پسرلی مومي. اوس به درته یو څو بیته ترنم کوم، دا چې د پوهنتون په دوره کې مې یو څو بیته لیکلي دي، هغه به درته واوروم. نه کېږي ویل ماژون په علم کې خواري کوو، مونږه محاصلې کوو او مونږه محاصلې کوو. نه کېږي ویل نه کېږي ویل ماژون په علم کې خواري کوو، مونږه محاصلې کوو او مونږه محاصلې کوو. مونږه مجنونان یو کتابونه لیلاګانې دي، مونږه مجنونان یو کتابونه لیلاګانې دي. هر وخت مو په لاس کې د مجنون غوندې یاري کوو، مونږه محاصلې کوو مونږه محاصلې کوو. بس بی ډېره مننه وروره، ډېره مننه. خوشحاله مشاعرې نه ښه خوند واخلئ. کور ډېره ودان مننه خوشحاله ډېره اوسئ. مننه. قدرمنو دوستانو، اوس هم دغه مشاعرې نه راتېر شو، د اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې ولاړ یو د ډېر دروند مشر، محترم مشر جنت ګل پیدا صاحب سره. پیدا صاحب ځوانانو ته ډېر پراخه خدمتونه کړي دي او لا هم یې کوي. نن یې هم دا مشاعره کې ډېر لوی رول لري او ډېری ځوانانو سره دلته په خدمت کې ولاړ دی او دغه مشاعرې ورته ټول نظم یې ورته برابر کړی. پیدا صاحب په سر کې خو درته ستړی مه شئ او هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه، له تاسې هم مننه او درنو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پیدا صاحب له تاسې هم ډېره مننه. پیدا صاحب په سر کې کو درته دا ووایي چې د مشاعرې فعل مو څنګه دی؟
د مشاعرې پیل خو شروع کیږي بر خیر سره دا د کونړ سیند کلنۍ مشاعره ده. هر کال د ثور په میاشت کې کیږي، خو ولې اوس دغه تحولات رال. مخکې به داسې و چې لکه نظام جوړ او په ثور کې به کېدله، د ثور د 1500 نه تر 16 پورې. خو مطلب دا چې د ثور په حدوداتو کې به کېده د ثور د میاشتې د هر کال. او خدا ځل لکه جوزات په دې خاطر باندې را دغه شوله راوغځېدله چې د تحولات رال او موږ چې د تیاری نیو هغه جوزات را دغه شوله. نو اوس دغه د پیل کېږي د خیر سره، ځوانان هم را روان دي، شاعران هم را روان دي. ان شاء الله پیل کېږي د کونړ سیند کلنۍ مشاعره ده او دا هر کال کېږي پیل کېږي د خیر سره. پیدا صاحب محترم دا راته ووایي چې سږ کال مو د ایسته ولایتونو نه میلمانه راغوښتي دي او یا د کوم ولایتونو نه میلمانه راغوښتي؟ دا یوازې کونړ شموله نه ده، دا تقریبا دودیزې مشاعرې ته وراوړي. کونړ سیند کلنۍ مشاعره ده، خو تقریبا د 10 کالونو چې زیات وشي هغه دودیزه کېږي. او دودیزه مشاعره چې ده دا یوازې د کونړ پورې محدوده نه ده، دا هیواد شموله ده. موږ ټول د ولایاتو چې څومره رئیسیبان دي د هغوی په ګروپ کې هم دغه اچولی، بلنلیک اچولی دی. څومره زاړه رئیسیبان دي د تیر نظام د هغوی ته هم په ګروپ کې دغه اچولی، بلنلیک اچولی دی. او کوم چې نوموتي شاعران دي لکه مثال مطیع الله شولو، لال پاچا ازمون استاد شولو، یون استاد شولو، هغوی ته موږ پخپله زموږ خو استادان هم دي او ټلیفونونه هم ورته کړي دي. د ننګرهار چې څومره شاعران دي نوموتي شاعران هغوی ته هم بلنه ورکړلې ده، د لغمان هغوی ته هم ورکړله، د خوست دغه ته شاعرانو ته هم بلنه څومره چې موږ شاعران پیژنو د هیواد نوموتي شاعران دي. حتی تر دې پورې چې والي صاحب محترم ویلي پخپله چې زه مطیع الله تراب زه پخپله باندې راغواړم. نو دا کونړ شموله مشاعره نه ده بلکې د هیواد شموله مشاعره ده. اوس نو مطیع الله تراب صاحب راغلی دی؟ امکان لري، ګوره زمونږ دعوت دی، صحیح ده. منګه دعوت ورکوو. د مسلمان خاصیت دا ده چې دعوت ومني. منګه ټولو شاعرانو ته د هیواد چې څومره شاعران دي او څومره د شاعرانو ګروپونه دي، د ملګرو لیکوالانو ګروپونه دي، په هغې کې هم د والي صاحب محترم په نامه باندې او د اطلاعات او فرهنګ په بلنه باندې دغه هم داسې جوړ کړی دی بلنلیک چې د اطلاعات او فرهنګ د کونړ فرهنګیان او د کونړ والي د دې ټولو نه بلنه ده. نو چې راځي هم د هغوی خوښه ده که نه راځي، موږ ته په ورین تندي باندې بلنه ورکړې ده، په ورین تندي باندې هم راغوښتلي دي. نو شونې ده چې خو بیا هم ځایونه لري. مثال د خوست نه یو څوک را روانېږي، که سحر را روانېږي نو دلته امکان لري چې بیا لږ ناوخته راورسېږي. خو انشاءالله زموږ امید دی چې ټول شاعران به راشي، ځکه د کونړ د کتلو دپاره، د کونړ د سیند د کتلو دپاره، د کونړ د منظرو دپاره اوس الحمدلله امنیت دی چې کومې ولسوالۍ ته ځي، کومې منظرې ته ځي، هېڅ مشکل نشته دی. او ملګري په دې باندې خواهش لري چې کونړ لري هم مشاعره واوري او د کونړ سردري وویني. بالکل. پیدا صاحب دا راته ووایي چې دغه مشاعره هر کال ترسره کیږي، د فرهنګ ریاست مصرف ټول په غاړه اخلي؟ ګوره دا د اطلاعات او فرهنګ ریاست چې دی یوازې د تخنیکي چارې په مخ باندې وړي. تل دپاره چې دا دلته یا فرهنګیانو د خارج میشتو فرهنګیانو مثال د کونړ ملګري دي، هغه په جرمني کې دي، هغه په امریکا کې دي، بل ځای کې دي، هغوی به چانده کوله، پیسې به رالېږلې. لومړی او دویمه مشاعره په دغه ډول باندې وشو. د هغې نه راوروسته چې دي بیا د ولایت مقام دا اوس هم موږ د والي صاحب سره ناست، والي صاحب ویلي چې څومره مصرف پرې راځي تاسې برابر وکړئ، ما ته به ووایي چې دغه روپۍ پرې راځي، هغه به ته ورکړو. نو دا مشاعره چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د کونړ فرهنګیان د کونړ لیکوالان یوازې تخنیکي چارې برابروي او مالي لګښت چې دی مالي لګښت اکثره ولایت ورکوي. دا اوس هم ولایت ورکړی د ولایت په مرسته باندې. او د والي صاحب ته موږ دا خبره هم کړې چې په راتلونکي کې هم د فرهنګیانو مرسته په تاسې باندې لازم د والي صاحب موږ یوازې تخنیکي خلک یو، یوازې زموږ سره خوله ده او قلم دی او زموږ سره مالي دغه نشته دی. والي صاحب ویل چې ستاسو مشاعره وه، ستاسو هره یوه غونډه وه، زه فرهمبردار یم، زه تاسو ته روپۍ در کوم، لګښت په غاړه باندې اخلم. لګښت چې دی ټول د والي صاحب په غاړه باندې دی. پیدا صاحب تاسې مونږ ګورو ډېرې سختې ګالۍ په دې برخه کې، ځوانانو ته ماشاءالله ډېر خدمت کوئ، خدای دې وسه او توفیق درکړي. دا راته ووایي چې د ځوانانو مینه د ادب سره په دغه ورځو شپو کې څنګه ده؟ ګوره دا کونړ چې دی، کونړ، ننګرهار او لغمان دا چې دی دا د علم ټاټوبی دی. ایسته ولایتونه چې دي په ځینو باندې د تورې دغه پروت دی، لقب پروت دی، څه څار دی. خو ننګرهار چې دی، کونړ چې دی، لغمان چې دی، دا د علم ټاټوبی دی. دا د سید جمال الدین ټاټوبی دی، دا د ډاکټر کبیر ستوري ټاټوبی دی، دا دغه د اخلاص صاحب ټاټوبی دی، دا د نور لیکوالانو. دلته نهایت زیات شاعران دي. دا سیمه داسې ده چې شاعرانه سیمه ده. که یو عام سړی ته هغه راوګړوه د هغه هم تاسې به یو غزل به ترې واورئ، یو ولسي شعر به ترې واورئ. شاعران الحمدلله دلته ډېر دي او چې چېرته شاعر ډېر هلته مینهوال ډېر دي. ځکه دا شعر دی افلاطون وایي چې د هر انسان چې پیدا کېږي دا په فطري ډول باندې شاعري. ګوره که وایي ځینې بیا دوه قسمه دي، یو شاعر چې دی دا ګویا دی، یو شاعر چې دی ویلی چې دا لکه ګونګ دی، ویلی نه شي. خو دا ګونګ هم شاعر دی په دې خاطر باندې چې هلته یو څوک شعر ووایي دا ورسره چک چک ووایي، دا ورسره یو ځل بیا ووایه. نو مطلب دا دی چې په دې کې دا فطرت د شاعرۍ پروت دی خو ویلی نه شي. مطلب دا دی چې
ټول انسانان چې دا شاعران دي خو څوک ګونګې دي څوک شعر وایي څوک یې خوښوي نو چې څوک یې خوښ کړي دا ګونګې دی خو شاعر دی خو ګونګې دی او کوم چې شعر وایي د سره دا بدرګه کوي نو کوم چې وایي هغه چې د ګویا شاعر دی او دا کوم چې سره مثال یا چکچکه یا چې یو ځل بیا وي دا شاعر دی خو ګونګې دی نو مطلب دا دی چې هر ځوان دی هر انسان دی هغه شعر خوښوي. پیدا صاحب موږ ته چې مو وخت راکړو موږ مو یو انسان وکړو ډېره زیاته مننه کور مو دا زمونږ وظیفه ده دا زمونږ کلتور دی دا زمونږ وطن دی دا زمونږ ځوانان دي چې څه قسم ته خدمت یې زمونږ له وسه کېږي زمونږ له دسه کېږي زمونږ د قلمه کېږي او زمونږ د قدمه کېږي موږ دریغ نه کوو موږ خولم په دې لاره کې تو یو سخت یم ګالو ګالل یم دی او ګالو یې هم ژمن یو ورته ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه. قدرمن لیدونکو د محترم فدا صاحب خبرې هم تاسې واورېدې نو نور هم را سره تر پایه مالتیا وکړئ موږ هم مشاعرې ته بیرته کوزیږو. قدرمنو دوستانو اوس هم یو بل ورور مې تر څنګ ولاړ دی چې دا هم مشاعرې ته راغلی دی خبرې اترې به ورسره کوو چې مشاعره څنګه روانه ده او دغه مشاعره په نورو کلونو کې څنګه ترسره کیږي. ورور جانه ستړی مه شي. السلام علیکم جوړ په خیر صحت ښه دی په خیر استئ. ډېره زیاته مننه. نوم محترم مو راته ووایي. زه نقیب مومند یم او د ننګرهار نه راغلی یم په دې مشاعره کې مې ګډون کړی دی او د نورو کلونو موږ په نورو کلونو کې هم په کونړ سیند مشاعره کې برخه اخیستله او خوشبختانه چې سږ کال موږ ته دغه موقع په لاس باندې راغلله چې په کونړ سیند مشاعره کې ګډونوال یو خوشحاله یم. مومند صاحب تاسې به ډېرو مشاعرو ته تللي وئ طبعا د فعل نه به تاسې ته درک کېږي چې مشاعره خوندوره ده یا نه دغه مشاعره ستاسې په نظر څنګه ده؟ رښتیا هم د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته مشاعرو ته او هغه دودیزو مشاعرو ته چې د نارنج ګل نه شروع کېږي او د څنځل ګله پورې او د کونړ سیند او په دې ټولو کې برخه اخلو یوازینی څه چې زما خوښ دي او بیا د کونړ فرهنګي او ادبي بنډارونو ته ما راولي هغه د کونړ د ځوانانو نظم دی په مشاعرو کې او دویم خبره هغه د ځوانانو تشویق دی چې خپل شاعران ملګري ډېر تشویقوي. نو یوازې دا نه چې د کونړ سیند مشاعرې ته موږ راځو دلته د ادبي بهیرونو ته او یا د دوی د لوري نه چې د کتابونو باندې کره کتنې یا مخکتنې کېږي هغې ته هم راځو نو ډېر زه د نورو ځایونو په پرتله باندې توپیر په دې کې ګورم او ډېر خوند راکوي چې بیا بیا د سید جمال الدین ټاټوبي ته راشم او دوی سره په دغه فرهنګي پروګرامونو کې ګډونوال اوسم. په دې وختونو کې زیات خلک شکایت دا کوي چې د ادب مینوال کم شوي دي تاسې په دغه نظر څه وایي؟ نو نه یوازې دا چې د ادب مینوال کم شوي دي بلکې په وروستیو کې یا د تحولاتو یا د دغه لوی تحول نه وروسته د شعر فرهنګ او ادب برخه څه ناڅه کمرنګه شوې ده. نو زه فکر کوم چې دا به کوم داسې تاثیر د سیاسي تاثیر به نه وي یا به د حکومت د خوا نه کومه خبره نه وي خو شعر ذوق او شعر او ذوق پالل دا هغه څه دي چې دا په فکر باندې کېږي په پراخه حوصله باندې کېږي او یو څوک چې فکري جوړ نه اوسي ذهنا نارامه اوسي نو هغه ته به شعر څه خوند ورکړي. نو په وروستیو کې په هېواد کې ډېرې برخې که هغه فرهنګي دي که د سپورټ برخې دي ادبي برخې دي دا څه ناڅه کمرنګي شوي دي خو موږ جرأت او مرال د لاسه نه ورکوو او هغه برخه چې د دې لږه کمرنګه شوې ده انشاءالله دې ته به یې غني کوو او دې ته به کار کوو. نو ځوانانو ته هغه ځوانان چې اوس په زده کړو بوخت دي هغوی ته مو څه پیغام دی چې باید څه وکړي د ادب په برخه کې همداسې نورو به نو یوازې هغه ځوانان چې هغوی د ادب په برخه کې کار کوي او د ادب په زده کړه بوخت دي هغوی د په دې کې مخکې لاړ شي. مناسبه نه ده چې یو انجینر یا یو تخنیکي یا یو مسلکي کس دی هغه خپل مسلک پرېږدي او په ادب کې دې لاړ شي نه هغه د په هماغه خپله تحصیلي څانګه یا تحصیلي رشته کې مخې ته لاړ شي او هغه ځوانان چې هغوی د ادب په برخه کې دي یا د ادب په برخه کې زده کړه کوي البته هغوی د خپله دغه برخه مخې ته ویسي لا دې غني کړي لا دې مخې ته ویسي او هغه ځوانان او هغه ملګري چې هغوی د مور ژبې ته کار کوي هغوی ادب ته کار کوي لکه تاسې یا د یوټیوب چینل نور ملګري چې هغوی د یوټیوب چینل لري هغوی نه زموږ هیله دا ده چې دغه د پښتو د هنر ښه تصویر خلکو ته ورکړي د دې ښه رنګ خلکو ته ورکړي چې د هغې ژوندۍ بیلګه د شعر او د شاعر انتخابول دي. زه بدبختانه باید ووایم چې ځینې داسې شاعران ملګري شته دی چې هغوی داسې شعرونه وایي چې د معیار سره برابر نه دي نو که چېرته دغه تصویر موږ نورو ټولنو ته
یا نورو ژبو ته ورکو یا یې راتلونکي ته دا موږ وړاندې کړو نو دا څه نه څه او بلکې زیاته برخه د دې چې دی بد تاثیر په راتلونکي نسل باندې کیږي او زموږ یو بد تصویر ټولنې ته وړاندې کیږي. بالکل. نو له تاسې به راسره کوم شعر شریک کړئ یا نو شعر به زه په مشاعره کې ووایم بیا به هماغې ځای نه به بیا تاسې واخلئ داسې یو ناڅاپه به ما سره شعر نه وي او بیا چې مشاعره کې وو نو انشاءالله تاسې به هم دلته استئ په مشاعره کې به بیا شعر واخلئ که بیا نو په وروستیو کې د مشاعرې په اخري برخه کې به بیا زه تاسو ته شعر محمد صاحب ډېره مننه کور مو ودان سلامت اوسئ. د خپل ورور مینه ماتېږي په دې غرونو مې د پلار ورته ډاډه یم په نښترو مې د ورور مینه ماتېږي. او شعر دی چې سپین مخ دې په هر سړي ماتم جوړ کړی دی نن دې هر ځان په بل رقم جوړ کړی دی. سپین مخ دې په هر سړي ماتم جوړ کړی دی نن دې هر ځان په بل رقم جوړ کړی دی. چا چې د وطن د آبادۍ دعوې کولې یا خو په همدې خاوره کې غم جوړ کړی دی. او بیا به جنازه د کوم شهید وي را روانه شور لوی وړو زمونږ د چم جوړ کړی دی. چغې وهه ژاړه په زړګي مه پرېږده ما د زړه تنګون د بلا دم جوړ کړی دی. د ګلر سیند د خپل ځای ولګه زموږ یو نسي ماشومان ونسي زموږ د بلبل ځوانان ونسي پام چې له ځایه دې ونه خورېږي زما د قوم واړه بچیان یو نسي د ګلر سیند په خپل ځای ودرېږه د ګلر سیند په خپل ځای ودرېږه قسم په خدای شولې اسمان ته رسي له دې ځایه تېر شي بل مکان ته رسي مونږ ترې هېڅ ګټه ونه لیدله بس ټوله ګټه یې پاکستان ته رسي غټ نښترونه رانه سپور نه کړي غټ نښترونه رانه سپور نه کړي دم چنارونه رانه سپور نه کړي چې نور تاوان راته راونه رسي زموږ پلونه رانه سپور نه کړي د کونړ سیند په خپل ځای ودرېږه د کونړ سیند په خپل ځای ودرېږه لالونه مه وړه د دې قوم ناخوا چې وایي مړه وي تورخم ناخوا هر څه چې وو هغه په تا یې ویل موږ ته نور څه پاتې له نوم ناخوا لالونه مه وړه د دې قوم ناخوا چې وایي مړه وي تورخم ناخوا هر څه چې وو هغه په تا یې ویل موږ ته نور څه پاتې له نوم ناخوا ورځ نه تر بلې په خدای سم کړېږم ستا په لیدو خو زه نور هم کړېږم ټوټې نښتر چې ستا لمن کې وینم هره شېبه په هر قدم کړېږم د کونړ سیند په خپل ځای ودرېږه د کونړ سیند په خپل ځای ودرېږه پاچا صاحب 5 خلک چېرته لاړل پاچا صاحب 5 خلک چېرته لاړل نړۍ وطن بهر ته موږ لا ویده یو د علي په غوږ کې ځینې سپوږمۍ او ځینې لمر ته لاړل خو موږ هماغه پخواني وخت کې یو نن نظر کاله مخکني وخت کې یو بڼو جوړ کړو په سیند د کونړ قسم په خدای په تورتمي وخت کې یو د قام ګلونه مو لاهونه کړي چې ځنګلونه مو لاهونه کړي د کونړ سیند په خپل ځای ودرېږه د کونړ سیند په خپل ځای ودرېږه موږ هماغسې لاخوار پاتې یو په دې نظام کې بېقرار پاتې یو موږ ته بلا ډېرې خبرې وشوې په دې نظام لوبې کافرې وشوې د ځینو خلکو پکې سر وګرلو د ځینو خلکو پکې ښکرې وشوې د ځینو خلکو پکې سر وګرلو د ځینو خلکو پکې ښکرې وشوې بیا به خبر شو چې له دې اوبونه په بل هېواد کې ملغلرې وشوې سیند هغه وخت په بند جوړ کړو په تا د نړیوالو چې وزرې وشوې پوه یم نعمت یې زحمت یې موږ ته ته څومره لوی مزاحمت یې موږ ته د کونړ سیند په خپل ځای ودرېږه پاچا صاحب خیر دی په هر حال ومنه پاچا صاحب خیر دی په هر حال ومنه که ته خفه یې که خوشحال ومنه دا که په سر وي که په مال ومنه لږ یې پر ځای کړه استعمال ومنه که موږ سره وي استقلال ومنه موږ درته سوال کوو دا سوال ومنه وطن کې سراسر رڼا جوړه کړه په کونړ سیند راته برېښنا جوړه کړه په کونړ سیند راته برېښنا جوړه کړه ډېره قدرمنو دوستانو بیا هم ستړي مه شئ تاسې ګورئ دغه تالار کې مشاعره جریان لري او مشاعره روانه ده موږ هم ډېر محترم شهاب الدین شاداب یوې غاړې ته راوستو دی نو بیا په مشاعره کې ډېر ښکلي شعرونه وویل ومې غوښتل چې له موږ سره یې هم شریک کړي او زموږ لیدونکي ته هم برخمن شي شاداب صاحب ستړي مه شئ هر کله راشئ خیر اوسې ډېره مننه ارمان صاحب چې تاسې راغلی او دغه کونړ سیند په کلنۍ مشاعره باندې راپور جوړوئ ډېره مننه شاداب صاحب له تاسې مننه د مشاعرې مو را جلا کړې د هغې بښنه کوه خو دا راته وایي چې مشاعره څنګه وه خوندوره وه یا نه ډېره مننه کومه خبره نه ارمان صاحب مشاعره خو ډېره زیاته خوندوره وه
ځکه چې زغم و په خلکو کې خلکو آزادانه شعرونه وویل داسې مطلب د قید او شرط پرته خلکو هغه خپل کوم انتخابونه چې کړي وو هغه وویل او چا یې ممانعت ونه کړو سالم انتقادات په نظام باندې وشو هغوی ورته لبیک وویو نو په دې باندې مشاعرې ډېر خوند وکړو خوندوره وه ډېر ښه شاداب صاحب تاسې هلته خو ډېر خوندور شعرونه وویل راځه زموږ لیدونکو سره هم یو څه شریک کړه مننه لیدونکو ته هلته مې دغه یو څو بیتونه ویل دلته یې وایم چې په ژوند کې راته بیان کړي برباد افغانستان یا خدای در نه غواړم آباد افغانستان او 40 کاله جنګونو دی ویستلی له خپل ژونده ته بیرته را ژوندی کړه ارواښاد افغانستان او هغه ورځ په ما راوله چې ووینم خدایه باامنه سوله ییز او باسواد افغانستان چې لاړه امریکا ورنه پنجاب ورته داخل شو غلام افغانستان شو که آزاد افغانستان او که سر مې هم له تنه جلا کېږي وشه ادا به قسم دې دا به وایم زنده باد افغانستان شاداب صاحب که دا راته ووایي چې د مشاعره خو م ختمه کړه او طبعا ډېرو مشاعرو ته به تلې هم وایي په دې وختو کې د مشاعرو مزه څنګه ده دا چې په دې وروستیو کې د نظام او سیاسي بدلون رامنځته شوی و د مشاعرو یو څه خوند پیکه وې به هم نه کوې به هم ډېرې کمې به وي خو په دې وروستیو کې یو فرهنګ او دود جوړ شوی دی خوشبختانه به ووایم ودونو ته خلک د هنرمندانو د نورو بېلابېلو پروګرامونو په ځای مشاعرې کوي شاعران راغواړي دا یو ښه دود دی باید دا عام شي ځکه د اسلام له نظر هم کومه خبره نشته او زمونږ فرهنګ هم ورته اجازه ورکړې ده فرهنګ هم ژوندی ساتو ژبه هم ژوندی ساتو که همدغسې کلنۍ مشاعرې په بېلابېلو ولایاتو کې وشي نو لا به خوندوره شي او د هغه شعر پخوانۍ مزه به بېرته را پیدا شي شاداب صاحب یو جهان مننه کور مو خیر اوسې له تاسې مننه خیر اوسې قدرمنو لیدونکو د شاداب صاحب خبرې مو واورېدې مشاعره جریان لري کوښښ کوو د ځینې شاعرانو شعرونه در سره شریک کړو همدارنګه ترنم یې در سره شریک کړو نو هیله ده تر پایه ملتیا وکړئ په سلامونو نیکو هیلو مو لمانځنه کوم ټولو مشرانو د ټولو مشرانو د روغ ناروغ پوښتنه کوم ستاسو راتګ ته هرکلی او ستړي مشي وایو یو څو ګیلې مونږ راوړي دي د شعر په ژبه شاید چې راشي لږ ترخه لکه ګنډېر په ژبه لږ راته غوږ شئ خدای دې وکړي چې غوسه نه شئ زما خبرو باندې هېڅوک هم خفه نه شئ د حکومت چارې پالل ګور اسانه نه دي په دې چوکیو کې ناستل هم په دې چوکیو کې ناستل ګور اسانه نه دي دغه چوکۍ د خدای د لوري مسؤلیت دی تا ته بس کاروی یې اشنا بشپړ صلاحیت دی تا ته دغه ملت هم مجاهد هم مسلمان ملت دی د احمدشاه بابا لمسیان دي د افغان ملت دی ملت دي دومره انحصار کړ چې څه حد نشته تا ویل چې د اسلام خاوره ده سرحد نشته د منافق ګاونډي خاورې نه جازونه راځي مونږ یې تباه کړو سلګونو راکټونه راځي د منافق ګاونډي خاورې نه جازونه راځي مونږ یې تباه کړو په سلګونو راکټونه راځي د وطن مشره برادره ته خبرې کړه ملا ابن عمره ته خبرې کړه زار حقاني صاحب مننه د وطن مشره برادره ته خبرې کړه ملا یعقوب ابن عمره ته خبرې کړه زار حقاني صاحب زه دا ستا له دنګ مناره زار شم تا چې تړلی دی دا ستا له دې دستار زار شم خو دا دستار د پښتو نښه ده ساتل غواړي دا د غیرت څلی دی دا ګوره پالل غواړي زمونږ هیلې وي امید و اسلامي نظام ته مونږ خوشحاله وو پښتون امارتي نظام ته مونږ ویل طالب به زمونږ ورور وي مونږ به ورونه ګڼي زمونږ سرونه به دوی زمونږ سرونه به دوی خپل څخه سرونه ګڼي خو اوس خفه یو خو اوس خفه یو ځکه خفه یو چې مو خویندې مکتبو ته نه ځي د وطن پیغلې خپل تعلیم ته او درسو ته نه ځي د وطن هسک منار راونړېد راوپرځېده د ارګ له لوړې آبادۍ بیرغ راوغورځېده زمونږ غږ ستوني کې ټپ دی موږ په کور ناست یو زمونږ په مټو کې زور نشته دی بې زور ناست یو دا د قرآن مو درته مخکې کړ د دې لپاره د دې سپېڅلې مقدسې کلمې لپاره د یو غښتلي جوړ وطن د یو غښتلي جوړ وطن لپاره کار وکړئ د یو ودان د یو آباد ودان ګلشن لپاره کار
والی صاحب ټول غله د نښترو په کوټه کې بند کړه یو څو کسان د دې منتر په اجازه کې بند کړه که بیا چا غلا وکړه ما مړ کړه سریام والی صاحب اسداباد کې مې پخپله کړه اعدام والی صاحب والی صاحب دوه غله د نښترو په کوټه کې بند کړه یو څو کسان د دې منتر په اجازه کې بند کړه که بیا چا غلا وکړه ما مړ کړه سریام والی صاحب اسداباد چوک کې مې خپله کړه اعدام والی صاحب نور وخت راغلی په دښمن مور ژړول غواړي دغه ازغن تار بس دی نور راټولول غواړي مننه نور وخت راغلی په دښمن مور ژړول غواړي دغه ازغن تار بس دی نور راټولول غواړي ته یو اعلان وکړه اتلان دې په خدمت کې دي د هڅ کونړ دا ټول ځوانان دې په خدمت کې دي ته یو اعلان وکړه اتلان دې په خدمت کې دي د هڅ کونړ دا ټول ځوانان دې په خدمت کې دي خو پاچا صاحب ژوند کم دی موقع د زندګۍ کمه ده ګوره دوره د دې دنیا د پاچاهۍ کمه ده که ښه مو وکړل او که بد وخت دی روان درنه پام چې ورک نشي دې موضوع کې چرته ځان درنه زه نور څه نه وایم تاسو ته ناره کوم په اخري کې درته دا رنګه ټپه کوم که دې د تورې کار ونه کړ کور دې ځای نشته درنه مخ به واړوم ډېره مننه د کائناتو له نغمو نه به انکار نه کوې که امن غواړي په مرغیو به هم وار نه کوې د کائناتو له نغمو نه به انکار نه کوې که امن غواړي په مرغیو به هم وار نه کوې که امن غواړي په مرغیو به هم وار نه کوې اول د مینې دا دویمه یې د جنګ نښه ده اول د مینې دا دویمه یې د جنګ نښه ده گل ورکوه یار ته د ګل به پرې ګزار نه کوې که امن غواړي په مرغیو به هم وار نه کوې که امن غواړي په مرغیو به هم وار نه کوې د وطن مینا پرېښودله خو بس نعوذ بالله د وطن مینا پرېښودله خو بس نعوذ بالله منافق نه یې چې دا لمونځ به د سهار نه کوې که امن غواړي په مرغیو به هم وار نه کوې که امن غواړي په مرغیو به هم وار نه کوې د کائناتو له نغمو نه به انکار نه کوې که امن غواړي په مرغیو به هم وار نه کوې کله بنګړو سره ملګری شوې نو بیا دې منم کله بنګړو سره ملګری شوې نو بیا دې منم که یو بنګړی پاتې شوې بیا بس رنګهار نه کوې که امن غواړي په مرغیو به هم وار نه کوې زنه یې نیسه ښکلوه د مور وطن لاسونه
زنی نسا کلوا دمور وطن لا سنا داور توایا چی بدازلی ازار نکوي که امن غواړې په مرغیو به هم وار نکوي که امن غواړې په مرغیو به هم وار نکوي. ډېره مننه.